نوم مې عزت الله ده. څه شی دې راوړي؟ دا سوپ ده، اش ده او منتو ده موږ سره. اش خو د معدې نه جوړېږي او دې کې موږ چکه اچوو، چکني اچوو، بس کور کې چې جوړوو دا ناشفتې سره پخېږي یو ځای او دلته خلک ډېر خوښوي او ګاهک هم ډېر دلته او خلک یې خوښوي. افغاني خوراک ده، خلک راځي ورته هم دلته او مشهوره ده بوټ کې ډېر. او دا راته ووایه چې دې سره دوه نورو دیګونو کې څه شی دي؟ د نورو دیګونو کې موږ سره منتو ده او سوپ ده. منتو هم ښه سپیشل منتو ده، افغاني خوراک دلته ورته خلک وایي او ښه ډېر وځي او سوپ ده موږ سره دا هم ښه ډېر وځي. بوټ کې خلک خوښوي ده او خلک ځي او راځي موږ ته، نو دغه شیان دي او خلک یې له موږ نه خوښوي او راځي او وړي. د یو دیګ کې لکه د یو خانه کې 20 دانې راځي، بیا چې د ټولو کې چې 20 دانې 16 او ټول څونه دي؟ ټول 80 دانې دي پکې. نو دا 80 خرڅېږي که دې نه زیاته؟ بس وځي، ډېر وځي. منتو پلیټ په څو ده؟ منتو پلیټ خو موږ 1.5 سل ورکوو، 200 ورکوو. او سوپ ساده 50 په 50 ورکوو او انډې والا چې دغه 90 روپۍ ورکوو. دلته بس خلک راځي او خوري. هګۍ والا په څه ده؟ 90 روپۍ ده او ساده 50 ده. اش په څو ده؟ اش 70 روپۍ پلیټ. پروت هم وړي، دلته هم خوري خلک، راکه ډېر راځي او ځي ورته او مشهور شی ده. راشي مازدیګر ټایم کې که وکتلی سي دلته لرې لرې ځایونو نه خلک راځي چې دا خاص کر د څه شي لپاره راځي زیات خوراک ته؟ دلته خو منتو دپاره راځي او سوپ دپاره راځي او اش دپاره راځي، ځکه دا افغاني خوراک ده او خلک ورته ډېر لرې لرې ځایونه راځي. دغه ده بس رشي ډېر اوس لږ وزګارتیا ده، خلک راغلي دي ولاړ دي او لرې لرې ځایونه راځي. خاص کر د سوپ او اش دپاره خلک لرې لرې ځایونه راځي. منتو ده او ډېر څه سامان ده دلته، بس خلک راځي او ځي ورته وړي کورونو ته، دلته هم خوري. او د خپل کار کې څنګه خوشحاله یاستئ ته؟ ولې نه، الحمدلله ښه ټیټه ښه خوشحاله شو. دغه هم کار روزګار ده، بس پکې لګیا